هغه ته وګوره کله چې پوهنتون ته راځي تل خفه وي او حال هم چاته نه وایي. زړه مې ډېر پرې خوږېږي په بیچاره باندې. رښتیا هم دغسې د ملګریه دا ځوان چې هره ورځ وینم خفه او ناراحته وي. له الله تعالی څخه دا هیله لرو چې هره ستونزه لري الله تعالی یې ورته حل کړي. ولی غلی جسمه ته څوک یې؟ زه تل له تا سره یم خو ته ما نه احساسوې. زه ستا روح یم. ای روح زه ډېر ستړی سوی یم د دنیا نه مې زړه موړ دی. ولې؟ ځکه ته تل غواړې چې پورته ولاړ سې او زه دې وزن زغمم. ته غواړې ارمانونه تعقیب کړې خو زه محدود یم. زه دا درکوم خو ته پرته له ما نیمګړی یې. زه تا ته لاره ښیم هدف درکوم. ته زما لپاره واسطه یې. په تا باندې به زه خپل دنیا او آخرت جوړوم او ته زما لپاره ژوند یې. بې له تا زه خالي وجود یم خو ځینې وخت ستا غوښتنې ما ماتوي. ته ما ته دا ووایه چې ستا خوشحالي په څه کې ده؟ زما خوشحالي په ښه خوراک، ښه خوب، ښه صحت او پاک چاپېریال او مادیاتو کې ده. خو زما خوشحالي دوی کې نه ده. زما خوشحالي د الله تعالی په رضا، عبادت، دعا او توبه کې ده. زما خوشحالي په زړه سوی او مهرباني کې ده او د ګناه څخه په ځان ساتنې کې ده. زه غواړم بیا له تا سره وصل شم. زه نور د ظاهري ژوند دروغ نه غواړم. نو د رښتینې لارې لور ته قدم واخله. له ځان سره رښتینی اوسه. له الله تعالی سره وصل شه. زه به در سره یم. سکون د باندې نه بلکې له داخله راځي. زه به خوشحاله یم او ته به هم خوشحالي ومومي.